السلام علیکم. سیلف کنټرول به څنګه په خپل ځان کې پیدا کوو؟ څنګه به ځان کنټرول کوو؟ خپل احساسات، خواهشات، شهوات، خپل افکار، خیالات. ګوره په ټوله دنیا کې د کامیاب ترینه انسانانو په منځ کې چې د کامیابي کومه مشترکه نقطه د هغه همدا ده چې هغوی سیلف کنټرول لري. که ستا سیلف کنټرول نه وي که نه، د خپل دماغ او د خپله کوپړۍ به در سره نه وي، دا به در سره نه ودرېږي. او چې دا در سره کله ونه درېدله که نه، نو بیا په دې ټوله دنیا کې ته د یو پاو دماغو د مقابلې نه ووتلې. چې دې مقابلې نه ووتلې بس بیا نور د مقابلې نه وي. بیا ته په دې انسانانو کې، بیا د کامیابو خلکو په منځ کې کوم خاص ونډه نه لرې ته. او کومو څیزونو کې چې ستا کنټرول ستا په دماغو کې او د هغې کنټرول ته د لاسه ورکړي، هماغه څیزونه ستا د ضعف نقطه ګرځي. ګوره دا نن تقریبا 13 کاله 32 کاله مخکې د امریکا یو جمهور رئیس د بیل کلینټن په نوم باندې، چې هغه د یوې خپلې کارمندې سره په ناوړه اړیکو باندې تورن شو، چې هغه د مونیکا لیونسکي په نوم باندې یو 25 کلنه جنۍ وه، د هغې سره جنسي اړیکې وې. بیا دا خبره بیرون راوتل رسنیو ته، او دا خبره د امریکا په ټول امریکا کې په ټوله دنیا کې دا خبره مشهوره شوله، او هغه ډېر بدنام شو. د ده سیاست ته، د ده د تنظیم او د ده ووټ بینک او هر یو څیز ته نقصان ورسېده. ګوره زه تاسې دا ټوله سناریو په یو مثال کې ښودل غواړم چې څنګه موږ په خپل ځان باندې یا په خپل سیلف باندې کنټرول ترلاسه کولی شو. نن نه 210 کاله 220 کاله مخکې یوه جنۍ وه، میری شیلي په نوم باندې، او هغې یو ناول ولیکو. د دې ناول نوم یو د فرانکنسټاین. په دې ناول کې دا جنۍ دا تصور وړاندې کوي چې یو انسان او هغه غوښتل چې یو بل انسان په لابراتوار کې جوړ کړي. چې کله هغه بل انسان په لابراتوار کې جوړو، نو هغه بل انسان د ده د بلا په شکل کې جوړه شو، یو مونسټر ترېنه جوړ شو. دا بلا غټېدله، دا دومره قوي کېدله چې بیا د همدې انسان نه قوي وه، او بیا همدې بلا چې دی راولګېدله او دا انسان یې ووژو. دې بلا سره خپل عقل نه و، دې بلا سره خپل سوچ نه و، خپل مستقبل ورسره نه و. دا به همیشه دپاره چې دی بس په متشدده حالت کې وه. په همدې ترتیب باندې موږ او تاسې هم په خپل ذهن کې ځان سره یو د فرانکنسټاین یو مونسټر جوړ کړو، یو بلا جوړه کړو. دا خواهشات یا دا احساسات دا خیالات موږ او تاسو ته الله تعالی راکړي، خو موږ او تاسې دغه خواهشات او دا احساسات او دغه فکرونه چې دی، دا موږ په خپل ذهن کې دونه غټ کړو، دومره غټ کړو چې موږ او تاسې باندې یو ورځ دا بیا غالبه شي او موږ او تاسې ووژني، ختم هم کړي، زموږ شخصیت ختم کړي، زموږ خپل حیثیتونه ختم کړي، زموږ هغه شهرتونه او زموږ سیاسي موقفونه او چوکیګانې او اقتصاد هر څه ختم کړي. خو دغه فرانکنسټاین بیا هم د فرانکنسټاین دا مونسټر دا بلا چې بیا هم نه مړېږي. د دې کنټرول څنګه مو وایم؟ ګوره اول خو ډېرو خلکو ته دا فکر او دا خیال بیخي نه ورځي چې یاره زما په دې ذهن کې څه روان دي، زما د خیالات په ریدم باندې دي او که نه زما د احساسات په ریدم باندې دي او که نه. دې ته په انګلیسي ژبه کې یو اصطلاح کارولی کېږي، هغې ته وایي الکسوتیمیا. چې یعنې ډېر خلک داسې چې هغه نه پوهېږي، هغه وایي چې نه پوهېږم په ما باندې څه چل شوی دی، زما په ذهن کې څه چل دی. یعنې هغه بالکل د دې خیالاتو ریدم او د دې خیالاتو د احساساتو د خواهشاتو د دې بالکل په دې کنډیشن یا حالت باندې نه دي خبر چې زما په ذهن کې څه روان دي. نو ځکه هغه د دې منیجمنټ یا د دې هغه سمول د دې سمون هم نشي کولی. نو د دې سمون دپاره تر ټولو اول لازمه خبر دا ده چې موږ او تاسې به د میټا کاګنیټیو نه کار اخلو. د ذهانت تر ټولو اعلی ترین قسم خبر یاست څه شی دی؟ هغه د میټا کاګنیشن دی. میټا کاګنیشن څه ته وایي؟ دې ته وایي چې تاسې به د خپل خیالاتو باندې، خپلو احساساتو، خپلو ډیزایرز او خپلو افکارو باندې فکر کولی شئ. یعنې ستاسې په دې کوپړۍ کې چې دا څه شی دي روان دي، دا کوم سیسټم او دا کوم سافټویر او پروګرام روان دی، دا تاسې ټول خپل مخې ته کېږدئ. په دې باندې تاسې فکر وکړئ چې زما منفي خیالات کوم طرف ته روان دي، زما مثبت خیالات څومره روان دي، زما په دې ذهن کې چې ما دا اوس غوسه وکړله، دا غوسه څومره ما وکړله، دا مفیده وه که نقصاني وه، چې زما کوم خواهشات دي دا کوم طرف ته مانه روان دي. یعنې ستاسې دا چې په ذهن کې ستاسې په د دماغو کې چې کوم سافټویر دی، دا تاسې خپل مخې ته کېغوستلی شئ، احساسات او خیالات او خپل ډیزایرز، او په دې باندې تاسې محاسبه وکړلی شئ. دې ته میټا کاګنیشن وایي. چې تر څو پورې تاسې دا نه کړي، نو ستاسې به په دې دماغو باندې کنټرول نشي ترلاسه کېدلی. دویم نمبر باندې چې دی هغه نیورل پاتویز دي. نیورل پاتویز طریقه څه شی ده؟ ګوره کم خیال چې هم د زموږ او ستاسې دا ذهن دا د چمن په څېر باندې، چې کم خیال هم زموږ او ستاسې په دې ذهن باندې داسې تېر شي، نو هغه په دې چمن کې داسې وړه غوندې لاره جوړوي چې بیا هماغه خیال تېر شي، نو هغه لاره نور هم پوخته شي، چې بیا تېر شي هغه لاره نور هم پسې پوخته کېږي. تاسې به کتلي دا پولې به مو کتلي وي د چمنونو په منځ کې، کله نه کله داسې لاره وتلې یا یو پوله غوندې جوړه شوې، خلک پرې ځي، ټول چمن شین وي، خو دغه لاره چې کومه د دې هغه واښه موچ شوي، نو خلک په دې باندې مزل کوي. ولې کوي؟ ځکه چې په دې باندې بیا خلک تېر شوي، بیا په دې باندې خلک تېر شوي او همدا لاره پوخته شوي. همدقسې زموږ او ستاسې په ذهن کې هم نیورل پاتویز هم وي، چې کوم خیالات زموږ او ستاسې په ذهن باندې تېر شي، هغه زموږ او ستاسې په ذهن باندې لږ پوخته شي، چې بیا تېر شي بیا پوخته شي، چې بیا تېر شي بیا پوخته شي. نو تاسې به ډېر خیالات په خپل ذهن کې داسې لرئ چې هغه به د خلکو د غیبتونو په باره کې، د خلکو د منفي تاثراتو په باره کې وي، یا به مثال له خبرې د خپل ژوند نه د مایوسۍ په باره کې، یا به د خپل ځان نه د خفګان په باره کې، یا به د دې ټوله دنیا نه د ګیلمن کېدلو په باره کې. همدا خیالات به تاسو ته بیا راځي، او همدې خیالاتو به ستاسې په دې ذهن کې نیورل پاتویز جوړ کړي، تاسې به په هغې باندې کنټرول نشئ لرلی.
نو تاسې به څنګه چل کوئ چې د دې خیالاتو تر څنګ به یو بل داسې نیورل پاتوی جوړوئ، یو بله پوله به جوړوئ، بیا به د دې خیالاتو نه تېرېدلی شئ. دا ناممکنه ده چې ستاسې د ذهن نه د دغه خیالات ختم شي او بیا ستاسې د ذهن مکمل کلیر شي او نور خیالات پکې واچوئ. ګوره دا ذهن دا داسې نه دی لکه مثال د خبرې دا د یو اس بي په څېر باندې یا د میموري کارډ په څېر باندې چې دې نه هر څه ختم کړي نوي انسټال کړي ورته. دا چې دا داسې درمیانه حالت نه لري. دا ذهن یا به اوچته باندې رواني یا به په ښکته باندې رواني. نو د دې لپاره به ته څنګه چل کوې؟ د دې لپاره به داسې کوې چې د هر منفي خیال په باره کې، د هر منفي احساس په باره کې، د هر منفي عادت او ډیزایر او خواهش په باره کې به د هغې په مقابله کې یا متبادل به ورته یو بل راوړي، چې یو بل ورته په متبادل کې راوړي بیا چې دا ته ختمولی شي پې. نو تاسې په نیورل پاتویز جوړوئ، یعنې نوي لارې به جوړوئ په دې خپل ذهن کې. مثال د خبرې یو جنۍ یا زنانۍ او تا ته چې دی د خپل خاوند په باره کې ښځې دغه په باره کې منفي خیالات راته راځي چې ښه زما د خاوند څونه بد اخلاقه دی او دا دی او ما سره فلانکي وخت دا جنګ کړی او دا کړی او دا کړی. نو ته اصل کې دا په خپلو دماغو کې یو نیورل پاتوی جوړی. نو چې کله هم ته د هغه د خوب په باره کې لږ د خپل ځان سره سوچ وکړه چې ګوره دا اوس ما په اختیار کې ده چې زه د هغه په باره کې لږ ښه فکر هم وکړم چې ما سره ښېګړه کړې ده، دا دې ځای کې ښېګړه کړې ده، دې ځای کې ښه اخلاق کارولي، دې ځای کې ښه اخلاق کارولي. نو ستا به د ذهن کې به یو بله نیورل پاتوی جوړه شي. هغه پخوانی پاتوی چې کوم ده، پخوانی چې کومه پوله ده، پخوانی چې کوم وچ واښه دي، هغه به ختمېدل شروع شي او نوي طرف ته به ته ځې بیا. نو په همدې ترتیب باندې موږ او تاسې خیالات کنټرول کولی شو. ګوره دا داسې نه ده خیالات چې دا په خپله باندې کنټرول کېږي. هغه یو لیکوال دی که نه د آرټ اف امپاسبل، هغه په دې خپل کتاب کې وایي چې دا خیالات زموږ روان دا بهیږي. په دې خیالاتو کې دونه عقل نه وي چې دا خیالات په خپل ځان کنټرول کړي. دا به ته په خپل خوښه، په خپل ویل باندې، په خپل فکر باندې به دا ته کنټرول کړې. د فکر ته به ته فکر کړې. نو چې کله تا د دې کنټرول کول شروع اوس مثال د خبرې اوبه دې په سیند کې روانې دي، ته څنګه کنټرول اوبه په خپله څنګه ځان ته ووایې چې زه باید دې ځای کې کنټرول شم. خو چې په کوم ځای کې یو څوک هغې ته د کنټرول لپاره یو څیز کېږي هغه اوبه به کنټرول شي او که نه دا همدغسې روان نو زموږ ستاسې په دې ذهن کې د خیالات هم همدغسې روان دي. دا به ته په خپله خوښه، په خپل قوت باندې، په خپله اراده باندې، په خپل سوچ او په خپل تمرکز باندې به دا ته کنټرول کړې. ډېره مننه.